السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو محترم رو پوښتنه کړې ده، وایي د ښځې او د سړي په منځ کې کوم فرق شته او که نه، مع دلیل یې ماته وښي. محترمه، د ښځې او د سړي په منځ کې فرق شته. ښځه چې دا به چې څومره حتی الامکان په کومه طریقه کې د دې پرده راځي، دا به هغه شان لمونځ کوي. اوس سړي ته وګوره، هغه جومات ته ځي، په جمع باندې لمونځ کوي، جمع ورکوي. ښځه چې د جومات ته نشي تللی، جمع نشي ورکولی. اوس که دا ښځه په ټولو شیانو کې د سړي سره برابره وي، نو په کار چې ښځې هم جمع ورکولی شوه. ښځه بیان نشي کولی سړو ته، سړی بیان کولی شي ښځو ته هم، سړو ته هم. نو په ډېرو شیانو کې، په د دین په کارونو کې ښځه د سړي نه جدا ده. بعضې خلک به وایي یاره دا خو یو دین دی، د ښځو دپاره هم دغه دین دی، سړو دپاره هم دا دین دی، او په دې کې کوم فرق نشته دی. نو ښځه چې ده، هغې باندې کله مریضتیا راشي لمونځ نه کوي، سړي هر وخت لمونځ کوي. ښځه باندې کله مریضتیا راشي، هغه روژه نه نیسي، او سړی ټول روژې سړی نیولی شي. نو دغه شان د لمونځ طریقه هم ده ښه، چې په کومه طریقه کې د دې پرده زیاته وي، هغه طریقه به کوي. اوس زنانه ده، که هغه په لمانځه کې غوږونو ته لاسونه پورته کوي، نو په دې کې د هغې بې پردګي ده. مثلا د دې عورت ښکاره کېږي چې هغه سینه ده، او دغه شان که د سړي په شان دا سجده کوي، یا سړي په شان نیغه کینی، نو دا ښه نه ښکاره کېږي. او احادیثو کې د دې ذکر راغلی دی. وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه فرمای، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم، د الله نبي خواته راغلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل ابن حجر، ما ته د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا وائل ابن حجر، اذا صلیت، کله چې ته لمونځ کې، نو فاجعل یدیک حذاء اذنیک، ته خپل لاسونه د غوږونو سره برابر که. والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها، او ښځه چې ده، هغه چې کله لمونځ کوي، نو هغه خپل لاسونه د سینو سره برابروي. دې حدیث شریف کې ګوره، مصنف ابن ابي شیبه د حدیثو کتاب دی، او د امام بخاري استاد لیکلی دی. حدیث شریف کې ښکاره دا راغله چې ښځه به تر سینې پورې لاسونه پورته کوي، او سړی به تر غوږونو پورې لاسونه پورته کوي. بل روایت کې دغه شان راځي، عن عبد ربه ابن زیتون قال رأيت ام الدرداء، دا وایي ما ام الدرداء رضی الله عنها ولیدله چې دا صحابیه ده، ترفع یدیها حذو منکبیها، چې هغې په لمانځه کې لاسونه تر اوږو پورې پورته کول. حين تفتتح الصلاة، کله به چې لمونځ شروع کوو. نو ګوره مصنف ابن ابي شیبه کې هم دا حدیث دی. بل روایت کې راځي، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي، اذا جلست المرأة في الصلاة، کله چې ښځه په لمانځه کې کیني، وضعت فخذها، هغه خپل فخذ ږدي علی فخذها، په بل فخذ باندې، یعنی یو ورون به په بل ورون باندې ږدي. سړی خو نیغ کیني که نه، خو ښځه به داسې نیغه نه کیني، یو ورون به بل ورون باندې ږدي. فاذا سجدت، کله چې دا سجده کوي، الصقت بطنها فی فخذها، نو دا به دا خپله ګېډه د دې ورنونو سره جنګوي. سړی خو به ګېډه د ورنونو نه جدا ساتي، او یو لاس به د بل لاس نه، او د خرګونو نه به هم دا لاسونه جدا ساتي. او ښځه دا نه ده، ښځه به په پرده کې، او ګېډه به یې د ورون سره لګېدلې وي. امام مجاهد رحمه الله مشهور محدث دی، هغه روایت دی، انه کان یکره ان یضع الرجل بطنه ولا فخذیه اذا سجد کما تصنع المرأة، هغه به دا مکروه ګڼله چې یو سړی کله لمونځ کوي چې ګېډه د دې ورون سره ولګوي، لکه څنګه چې ښځه په لمانځه کې ګېډه د ورون سره لګوي. دا مصنف ابن ابي شیبه نقل کړی، او مخکې روایت کامل ابن عدي نقل کړی، سنن الکبرى للبیهقي نقل کړی. ټول روایت نه معلومیږي چې ښځه به په لمانځه کې هغه طریقه اختیاروي چې کوم کې د هغې پرده وي.